ما هم لیدر واته موږ ولا دوکان ته ننوتلو او بس ته وکړې نو په الله صاحب زمونږ بسته فامیل پکې و پلار مې و مور مې ورندار مې وراره مې او ورور مې کابل نه را روان راغله بس اوس خبر شو چې دغه لاره کې پانداق شوی ده نه پوهېږم چې کوم ارګان پرې کړی موږ هم خبر نه یو لسه پورې او خدای پاک فضل کړی دی بس پلار مې مخ سوځېدلی بچ دی انشاءالله لږ خېټه یې سوې ده نور بچ دي ټول بس موټر ټول د منځه تللی تخریب شوی ده دا بل ورور مې هم لږ خوږ شوی ده په خپله سرسري خوږ دی هغه ما په لیزر واچو ودرېدو لیټونه هم ګل کړل چې زما ګاډي خواته راورسېد ډز یې وکړو ډز چې وکړو بس شیشې را باندې ویشتل او یو دم سیټ اور واغوستو اور یې واغوستو بس بیا په ځان نه پوه شوي چې شی وشو دا ټایم د درې پنځه شپږ ټانکونه تېر شوي ورپسې د بل ټانک زموږ موټر باندې ناڅاپه ډز یې وکړ مخکې شیشه مات شو دغه نه پوهېږم چې شی و نو د موټر کې د لاندې سیټ کې مخکې پلار راسره ناست و پښو مې یو دم لوګی شو تو سوچ پلان موټر نه کېږي د مور یې واخیسته موټر نه مونږ زنانه مې تاسو موټر راکېسته نو ناڅاپه بل ټانک نه یو کس غږ وکړ را باندې چې دا اور تاسو نشئ ګل کولی ځان وباسئ